پیغلې ځان وژلی لنډه کیسه. لیکوال محمد رفیق غاروال، وړاندې کوونکی جنت ګل جنت. نه پوهېدم چې طبیعت ولې په قهر دی. سړه سیلۍ، د اسمان تریو تاندی او نری باران داسې برېښېده چې د کوم ویر د نمانځلو تابیا نیول کېږي. کلي ته نږدې وم. د ماښام لمونځ شوی و. خلک ډېر نه ښکارېدل. یو ځای یو څو کسان سره ولاړ ول او غلي غږېدل. ترې تېر شوم. کور ته لاړم. جامې مې لمدې وې او د ساړه احساس مې کولو. څو شېبې وروسته مې نورې پاکې جامې پر تن او ساړه مې لرې شو. له ډوډۍ خوړلو وروسته مې ارامه ساه واخیسته. د مور او وروڼو سره مې د معمول په څېر خبرې اترې وکړې او وروسته د خپلې خوب کوټې ته لاړم. د ادارې اړوند ځینې کارونه مې نیمګړي پاتې ول. تابیا مې وکړه چې باید دغه کارونه بشپړ کړم، خو هیڅ ملا مې ورته نه ټیټېده. تلیفون مې راواخیست. سرسري مې وکوت. بیرته مې پر میز کېښود. زه به چې کله هم لږ ناراحته او طبیعته خړی وم، نو د سندرو غېږې ته به مې پناه وړله. خو پرله پسې سندرې مې واورېدې. د ټاکر صاحب دې سندرې لا خوند راکړ. څوک به دې مړ کې خپله یاره وی، ماته د لارې منځ کې منیسه ګلونه، منیسه ګلونه. شپې هم د خاموشۍ جال خور کړ، خو داسې جال چې له سوریو یې ویرجنې ازانګې مرغۍ زما تر غوږو راورسېدې. نور هم غوږ نیولی شوم. په دې یقیني شوم چې په کلي کې کومه غمجنه پیښه رامنځته ده. زه لا په دې کشمکش کې وم چې مور مې دروازه راخلاصه کړه او د موسیقۍ د بندولو اشاره یې راته وکړه. سویچ مو کېکاږه او ودرېدم. مور مې راته کړه چې کلي کې څوک مړه دي، لاړ شه د کلیوالو سره په غم کې ځان شریک کړه. مور ته مې وویل، ته خبره یې چې د چا او څوک مړه دي؟ مور مې وویل، نه نه یم خبره، خو د چیغو اوازونه اورېدل کېږي. د باندې ووتم. د چیغو مسیر مې تعقیب او نږدې شوم. له یو کلیوال مې د حال پوښتنه وکړه. هیڅ یې ونه ویل. بل ځای زموږ د کلي یو ساده او لیونیو ته ورته ژڼکی مې مخې ته ودرېد او په ژړغوني اواز یې وویل، د کلي پیغلې ځان وژلی. سر تر پایه ولړزېدم. پوه شوم چې دا هماغه پیغله وه. پای.